ما پکې په درې میټرو کې 14 ویر کټې اغستې او سر ته بل اوچت کو نه وي اب ته چکا دی تاسو مړاري چکا شمړه. السلام علیکم، امید دې چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به. نو د نن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. نو راځئ چې د نن ولاګ شروع کو. شروع که کنه نوم ته څه ها بای دې خبره ده کنه چې ما د ملم جبی پارت 2 چې دی هغه اپلوډ کو لپټاپ لګېدلې دی. پارت 2 مې اپلوډ کړی دی. کو څوک ګورئ نو زر لاړ شئ طاهر حسین ولاګ او زر وګورئ. شابه بیا نو زر ونه ګورنول چرته ولاګ خو نه پروت په خپل ځای کنه نه پروت په خوره کې بیا به دای ولاګ میس شي کنه زه کوم نو چرته ځای مې شابه الای تر ډیلی ولاګ نن څو مورز ده ډیلی ولاګ نن 12 ورځې مې چینل شوي او نن مې یو لسم ولاګ دی دولسم ولاګ دی پرون دی ولاګ نه کړی بالکل پرون مې ولاګ کړی مې دی خو لګ ایډیټ نه دی کنه هغه مړ هغه ولاګ هغه دغه خپل نه راغلی سړی ما سم چې شاټونه هغه چې کوړ دراشم کیمرا چې مم ریکارډ په لپټاپ کې کړم بیا پکې یو شاټ خپل شاټوم نه پای. نو نن چې دی نن 12 ولاګ دی. نو مونږ په سټوډیو کې ناستو خو چې دی ولاګ کې سړی لګ بار ته نه وته کنه مزه نه کوي. نو لګ بار غټه چکر لګو دا تاسو ته بونیر دا لاکی او خو بونیر کې لګ کولې ځای چې کمی کنه هغه به تاسو ته خو نو زه جزو چکر لازم سره ما پرونو مو ویلو کنه چې بونیر کې خو یو بازار دی مطلب ډیر شي بازارونه دي خو یو پکې غټ بازار دی کنه. او بل دا خبره چې نن د میلې ورځ ده د خالی پورس باندې د هفته پورس باندې بونیر کې میلې او یو پکې سره دا خبره چې نن لکه سبا روزه ده کنه نو نن دومره زیات ټریفیک ته دومره زیات رش ته کنه زه تاسو ته هم دا وګورئ. ها خانو دا رش ته زمونږ سواړی په بازار کې دا لمونږ بازار ته رسیدلی نه یو. ها بازار لا ډیر لري دی او د دې ځای نه دومره رش سٹارټ دی. بای دا وینه یار دا زوم بونیر دی ماشاءالله هغه طرف ته خړ بهیږي دا ونې دي او ونې په سور باندې ولار تللی ده په مینځ کې په روان یو دا زما معلوم دی خو نه مې راځي راځي موږ تلو کنه د ټریفیک نمځان بچکاو کنه نو دسی شاړې طرف ته وروتو کنه چې دومره ښه لار ده خدای چې خواته اوبه بهیږي او ډېر ښکلې ونې ولاړې دي او سورې دی نو لار شاړه ده ورانه ده خو ځای ښکلی دی که نه. نو په دې طرف باندې راووتو خو دا مونږ ته پته نشته چې دا لار چېرته تللې ده. نه ما ته پته شته نه نعیم ته پته شته او نه رمیز ته پته شته ښه ده ته پته شته خو ده ته نوم پته نشته چې کوم ځای ته وتې ده. نو مخې ته روان یو په دې لار باندې زه تاسو ته شاټ ښیم پته نه لګي چېرته بوځو نو چې کوم ځای ته لاړو به تاسو ته ښایو چېرته به ځای نه. نو دا اوس مونږ راووتو لږ مین روډ ته لا مین روډ نه دی خو د یو کلي روډ دی که نه خو دا دی چې پوخ روډ دی نو هغې ته راووتو اوس داسې وځو دا لار اوس مین روډ ته ودې دلته م تپوس وکړو نو مین روډ ته داسې وځو اوس نرمیزه څه دي دا چپس و ها تاسو وږي شوي یئ ګرم و ښه نو مونږ دیوانه بابا ته راورسېدو دیوانه بابا نه راواختېدو اوس روان یو چغرزو سایډ ته دلته مو چپس راواغستو نو وږي شوي او اوس روان یو مونږ د چغرزو سایډ ته نو چغرزو ته خو مونږ ډېرې پیرې تلي وو خو لکه چې اوس پکې کوم داسې ځای چې هغې ته مونږ نه یو تلي او ښکلی ځای نو هغه به هم تاسو ته وښیو. امید څه در شوی و دې ځای مونږ ریډ کړی دوی نه کړی ما پکې په درې میټرو کې 14 ویر کټې اغستې او سر ته بل اوچت کو نه وي اب ته چکا دی تاسو مړاري چکا شمړه ما یې چېرته په یو میچ کې 14 ویر کټې اغستې تا یو میچ کې 14 ما ته ما درې میټرو کې هغه دا ځای نو دغه اته سکول نه تللی تا هغه یاد ده که نه مړه
زه ابو ماینو چې موږ تلو ابو ماین نیول په خور کې لکه دا خوړ دی او دلته کرکټ کې ابو دې ماین نیول ما کې کړه چې لکه په لاړو بیا بل ځای دا مونږ راورسېدو اوس بودال ته دا بودال بازار دی دلته دغه دی او اوس په شروع کېږي چغرزو علاقه څوک مني او که نه مني خو زمونږ بونیر ګورې ډېر زیات ښایسته دی تاسو لوکیشن چک کړئ ته ووینئ لکه دا خوښي دی ښه یاره په څه ناڅه کې 2 بجې شوې بیا مونږ د ټریفک وغیره دې سم زیات لیټ کړو بیا 2 بجې شوې نو اوس دلته درګي چینې ته راورسېدو دلته روټۍ خورو مونځ کوو او بیا به ځو په بره نو ګپ شپ به وروستو لګو نو روټۍ راغله یاره خو یو څیز پکې کم دی صرف دال او سبزي راوړه او کلیجي او نور سامان یې لا نه دی راوړی نور جي ده نو دا کلیجي م راوړه ها نو روټۍ مو وخوړه رمیز ته یې بیل ورکړي میزه بیل دی ورکو اوس په ځو په بره باندې چکر لا نظر راغله ماشاءالله پیسې سره ماتې نه وي یا به ستاسو قسمت خرابي یا به زما قسمت خرابي داس چلو شو دغلته شاته دومره ښکلی ځای و که نه ډېر ښکلی پولو د خوړ د پاسه هغه رسو والا پولو ډېر ښکلی ځای و لاندې اوبه به یې دی نو چې زه څنګه هلته رسم یار کیمرې راته سوار ننګ راکړو پته نه لګي څه چلو بس ریکارډینګ پکې نه کېدو نو سم زیاتې خفه کړم چې دې بل رالم ګوتې مې پکې والې والې دې ځای ته راورسېدم نو اوس راله بیا وارننګ راکړو چې ستا سره میموري کارډ پول دی نو اوس مې د میموري کارډ چې دی نو لږ ډېر ویډیوز مې د ډیلیټ کړو فارمیټ کولی هم مې نه شو ځکه چې مخکې مې پکې ویډیوز کړي دي نو هغه مې ډیلیټ کو نو اوس پرته نور نوي چې کوم ښکلي ځایونه دي هغه به ته اوس وښیم او هغه ځای چې هغه پاتې شو هغه به تاسو د نعیم او رمیز ولاګ کې ګوره که نظر ته اوس خبره کوم کله چې ته نن ستا مها پورې ولاګ وکړو که نه او ایډیټ یې کو نو میموري کارډ فارمیټ کا بیا داسې طریقه به کوې نو ته ستا سره مخکنی ډیټا پرته راته روزانه نوی ولاګ کوې داسې خبر نه دا تقریبا 32 دی که دومره میموري کارډ دی زما دا 64 دی زه روزانه دا فارمیټ کوم ها نو ما ویم یار بس یي به نو ځکه مې فارمیټ نه کو ډېر ښکلی لوکیشن روان دی هلته یو ښکلی جومات دی هغه راته ښیم خو دغې ځای ته لاري نو دغې ځای ته ځو مو بھائی دا وینه دا لوکیشن وینه هغه پورې جومات ته لرې دی خو ښکاري نه ورکه کو چېرته مونږ ورته ورسېدو که نه بیا به مطلب لرې دی نو پوره به یې کیمره کې نه راځي لوکیشن چک کړه یاره څومره ښکلی او څومره ښکلې علاقه ده چغرزو د بونیر چغرزو دا زمونږ بونیر دی چې بیا که څوک نه مني که نه دا ښایست هم څوک نه مني نو هغه کس چې دی که نه هغه بیا د لالیدو لایق دی چې دا زمونږ د بونیر ښایست نه مني زه ایډیټینګ ته ناست وم نننی ولاګ مې ایډیټ کوو خو مونږ نن چغرزو ته چې تللي وو تاسو په ولاګ کې کتلي نو هغه داسې خبره ده چې دا پوره کوم زه دا ولاګ پوره کوم که نه نو تقریبا دا به څه 20-25 منټ ته رسي دا مې اوس 10 منټ وکړو 10 منټ ایډیټ شو او نور لا ډېر زیات پاتې دی نو ما وی چې داسې چل وکړم چې دا به 2 پارټه کړم یو پارټ په دا یو شي او بل پارټ چې دی هغه به انشاءالله سبا اپلوډ کوم سبا روژه ده نو زه به ولاګ کوم ځکه چې زما ولاګ چې غډېلي نو ولاګ به کوم ولاګ مس کوم نه خو داسې به شي چې لکه ستاسو هم نه بور کېږئ او دا ټول ولاګ چې دی دا به تاسو په 2 پارټه کې وګورئ نو زموږ نننی ولاګ چې هغه بس دومره و امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي که چېرې ستاسو خوښ شوي نو لایک کمنټس او سبسکرایب ضرور وکړئ
اوس مال راکړه اجازه ته د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.